مبارک دی هغه سړی خوشخبری ورته اوروم چې کله یو سړی راولاړ سي دا خپل ژبه دا خپل خوله کنټرول کړي دې سړي ته زه مبارکي ورکوم د الله رسول فرمایي زه مبارکي وایم زه مبارکي ورکوم بلکې دا سړی مبارک دی د دې سړي دپاره مبارکي ده د مبارکۍ خبره ده چې کله یو سړی دا خپل خوله کنټرول کړي دا سړی ډېر مبارک دی او زه مبارکي ورکوم خوله کنټرولېده څه معنا عزیزانو خوله کنټرولېده دا معنا ده اسانه مثال به درکمه چې په کور کې د خاوند او د کور والا پر معمولی خبره باندې جګړه رااله اوس دلته دا زنانه راولاړه سوله خپله خوله یې کنټرول کړله خاوند ته جواب ورنه کوي پیغور یې ورنه کوي عار یې ورنه کوي او بیا یې خاوند ته جواب ورنه کوي نو خو لویه خبره ده د الله رسول فرمایي زه وایي دې زنانه ته مبارکي وایم ولې که دا زنانه هم دغسې خوله وچلوي دا زنانه هم دغسې ناکي وغږېږي لکه خاوند پر ډېرو ځایو ناحقه غږېږي نو خو دې ته به په انعام کې د دې جګړې په انعام کې د دې جنګ چش میلاو سي 3 طلاقه چې دی هغه به ورته میلاو سي 3 طلاقه به په چش کې ورته میلاو سي په جګړه کې ورته میلاو سي عزیزانو ما او تا دا خپل خوله دا مې مثال یو مثال درکړی چې مطلب زما او تا دا کور والا خدا مکله هیڅ مسلمانه جدا نسی د یو خور چې دا غل خپل خاوند جدا شي دا په چیز جدا کیږي دا په دا خپل خوله باندې جدا کیږي او د الله رسول فرمایي کده چا دا خپل خوله په کنټرول کې و دا مبارک دی مبارکي ورته وایم دا عمل ډیر مبارک دی تاسو اندازه ولګوئ څومره واره داسې خبره راغلی ده داسې موړونه راغلي دي داسې ځایونه راغلي دي چې خاوند ودې ته مجبوره سوی دی چې زه څه وکړم زه د خپلې ښځې ته په یوه سلا 3 طلاقونه چې دي هغه ورکړمه او بیا څومره ډېره داسې پیښه سوې ده چې ښځه خپل خاوند ته وایي د هغه خولې د وجې چې و ما ته طلاق راکړه زه ستا سره په دې کور کې ژوند نه تېروم نو د الله رسول فرمایي طوبى لمن ملک لسانه هغه سړي ته خوشخبري اوروم هغه سړی مبارک دی مبارکي ورکوم چې د خپله خوله یې کنټرول کړله دا په کوم ځای کې دا په کور کې راواخله بیا په بازار کې راواخله جنگ راتلی جګړه راتله فساد راتلی غم راتلی د دا یوې خبرې د وجې دا یوه خبره انسان بې ځایه وکړي بیا په جنګو دا ټول قوم چې دی هغه ستړی سي بیا په فیصلو عدالتونو وکیلان ستړي سي بیا په فیصلو په جرګو ملایان مشران ملکان خانان سرداران د وطن سپینږیري چې دی هغه ستړي سي وجه څه ده وجه دا ده چې د خپله خوله په کنټرول کې نه ولا کنټروله ووتله حضرت علي کرم الله وجهه ډېره زوروره خبره کړې ده عزیزانو حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي کله د انسان څه غلطي وسوله غلطي یا ما غلطي وکړه یا تا غلطي وکړه یا ما د خپل خوله غلطه مطلب وژغوله یا تا وژغوله نو خو بیا جګړه جوړه سوله هغه سړی راځي ما تا تر غاړه نیسي تر ټولو زورور تر ټولو خوندور سپارښي به ستا په دا ځای کې څوک ملا دی چې هغه تا ځینې خلاص کړي نه بیا یو همسایه دی هغه تاله دی سړي خلاص کړي تابت پسې ویلي دي نه بیا یو دریم دی هغه راشي تا ځینې خلاص کړي و تا ته ووایي چې یاره مطلب دا غلطي ځینې وسوله ته داسې معافي ورته وکړه نه دغه سپارښي عظیم نه دی حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي دا ستا اقرار جرم چې دا ته د خپل جرم اقرار وکړي ویې منې او دا خبره بالکل تسلیم کړي چې لما غلط کار وسو ما بد کار وکړي ما جک ووهئ لما ناکي وسوله لما غلطي وسوله زه پر دې تور معافي غواړم حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي تر ټولو لوی سپارښي دا له تا چې کوم جرم سوی دی ستا د جرم هغه اقرار د جرم دی اقرار وکړه چې دا کار له ما وسلو مشته خو اوس ډېرې خبرې پر دې زموږ وختونه ضایع سولو چې دا پښتانه له ننواتې ډېر بد وړي
له ننواتي جنگ یې کړی دی غاښونه ور ایستلي دي سترګې ور ایستلې ده تندی یې ور مات کړی دی سر یې ور مات کړی دی بیا یو دریم راسي ثالث راسي یا ملا راسي یا سید راسي یا د قوم سپین ږیری راسي بیا روغه ورکوي بیا ورته وایي چې راځه ننواتي به ورسو له تا غلطي سوې ده دی وایي یا ننواتي مې مور وله چې هر څو جرمانه راباندې ږدي هغه راباندې کښېږده اوس عجبه خبره ده دا دی د ځان دپاره عار بلي چې ما له چا سره بد وکړو زه نن برته ده لره ورځمه زه معافي ځینې اخلم حتی جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم یوه ورځ یو سړی رالی ویل یا رسول الله تا بله ورځ زه پر دا ملا باندې ووهلمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ګپه کې په مجلس کې مطلب پر دا ملا دی قرار ووهئ د ویل یا رسول الله د دې بدل غواړم د الله رسول ورته وپرن پر دواړو سترګو د دې بدل به زه تا ته درکوم یعنې د دې بدله تله ما اخیستلی سي بلکل تا ته اجازه ده بیا هغه ورته ویلې ول یا رسول الله تا زه پر ملا وهلی یم د الله رسول ورته وفرمیلې زما شا زما ملا بلکل و تا ته حاضره ده ته هغسې له ما سره کولی سې چې څنګه ما ته وهلی وې ده ورته ویلې ول یا رسول الله تا چې زه وهلم زما ملا لڅوله زما پر ملا باندې هغه کمیس نه و چادر نه و هغه یو پټو نه ولو د الله رسول دا خپله ملا ورښکاره کړله دا لمن مبارک یا د هغسې مطلب هغه چې کوم پټو یې پر ځان اچولی و دا ملا یې ورته لڅ کړه ول و تا ته اجازه ده لما بدله واخه د قیامت په ورځ د دې زه تاب نه لرم هغه صحابي رالی شاته بیا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پر دا ملا باندې مچه کوي ول بس ما خپل بدل چې دی هغه واخیستی تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو دا عار دی دا پیغور دی لما غلطي وسو پر دواړو سترګو به زه دا خپله غلطي چې د هغه څه کوم زه به دا خپله غلطي تسلیموم او حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي تر ټولو لوی سپارښي ستا څوک دی هغه دا خبره ده چې ته څه وکې ته راولاړ سې د دې خپلې غلطۍ اقرار وکې او ته هغه تسلیم کړې چې له ما غلطي وسوله په دغه خبرو باندې سړی بې عزته کېږي نه د الله رسول قسم کړی دی زما دې د الله په ذات قسم یي چا و تا ته تاوان در ورسوي او بیا ته راولاړ سولې دغه تاوان تا ول پروا نه لري هېڅ خبره نه ده پروا نه لري هېڅ خبره نه ده معاف یې کړه د الله رسول فرمایي په ظاهر خو ته داسې ښکاري چې ته ذلیله سوې بې عزته سوې د الله رسول فرمایي زما دې په رب سره قسم یې که ته بې عزته سوی د الله په دربار کې ته عزتمن سولې او دا ډېره زبردسته خبره ده عزیزانو کشکې په پښتنو کې دا تورې وایي غلطي یې کړې ده بیا یې تسلیم کړې وایي ناکي یې کړې ده بیا یې منلې وایي چا چې تاوان ورسولی دی او بیا ورغلی دی بیا یې معافي چې نه اخیستې د ننواتې ورغلی دی هېڅ بده خبره نه ده هېڅ بده خبره په دې ننواتې کې الله پاک دومره لوی عزت ایښی دی والله چې دا خلک به بیا تا پر پښو مچه کوي زما په دې مسجد کې یو سړی و الله دې احسان ورسره وکړي هغه وفات سو الله دې وبخښي د یو وخت د جمعې په ورځ په دې مسجد کې هغه اگربتی یې لګولې وي هغه خوشبو دپاره پر دا قبرو مبرو پر دا زیارتو یې خلک لګوي نو زه چې مسجد ته راغلم موږ هسې مطلب ښه خوشبو مشبو به موږ تیاروله موږ لګوله ډېر دا داسې مطلب تیز دودان مدان ولو ما دا شیان د مابین زه وغورځول د باندې مو وغورځول هغه سړی د دې موجوده و حالانکه هغه سړی د ژوند د خوا د الله په دربار کې نه یعنی انتهایی ډېر کمزوری ژوند یې و کمزوری قوم و کمزوری مطلب څه خاص خبره نه وله د الله په دربار کې نه د بندګانو په دربار کې بیا دې ولاړې بیا لمانځه له نه راتلی بیا زه ننواتې ورغلم کور ته ما یار له ما غلطي سوې او حال دا و چې دا کار د کړی و هغه زموږ د مسجد ترتیب نه و نو موږ ځان ته خپل ترتیب درلودی بیا زه ورله ما معافي ځینې واخیستله په دې معافي انسان دومره ښایسته کېږي په ذوالجلال دې مې قسم یې که په ټول ژوند و دې عزت ته ځان ورسوي چې کومه خبره یو سړی په خپله تسلیم کړي زه الحمدلله الله پاک دومره یو خبره راکې ایښې ده چې زه کله غلطي وکړم زه خپله غلطي منم خدای دې وکړي چې هغه زما طالب وي خدای دې وکړي چې هغه زما مرید دي خدای دې وکړي
وکړي چې هغه زما کشر دی خدای دې وکړي چې هغه هېڅ حیثیت نه لري زه خپله غلطي منم بلکل پر دواړو سترګو له ما غلطي وسوله زه خپله غلطي منم چې دغه تورې دې وویل نه د دریم ضرورت شته نه د جرګې ضرورت شته نه د عدالت ضرورت شته نه د آغا او د سید او د سپین ږیرو ضرورت شته دغه یو تورې په مابین کې کښېږده د لوړې مشکلاتو او د لوړو پریشانۍ چې دي هغه به څه شي هغه به خلاص شي نو الله پاک دې وموږ ته چش را نصیب کړي هغه تورې را نصیب کړي چې ما ورته راولاړ شو دا خپله ژبه چې د هغه په خپل کنټرول کې واخلو او چې ژبه مې کنټرول سوه د الله رسول فرمایي نو زه و تا ته پر دې خبره اوس مبارکي وایم